د الله پیغمبر دا ویلي دیارلس حدیث پکې دي ما سره لیکلي حدیث چې کله ستاسو غلا وشوله غلا غنم وشولو وربشي کجوري وغیرہ نو چې کله 15 وسقو ته ورسیږي چې دا 12 منه دیارلس منه جوړيږي دیارلس منه غلا دی وشوله نو به پکې عشر ورکړي امام صاحب چې لس ډړې دی وشوله لس کیلو دی وشوله مرکه به پکې منونه پکې نشته غوای نصاب د عشر غنم او دیارلس حدیث کراغلی یا به دیارلس حدیث معنی یا به نه معنی کوي معنی د امام صاحب مذهب نه وته خیر دی وزته حدیث معنی او کدا حدیث نه معنی به منکر حدیث جوړيږي چې کله زد وسره کې امام صاحب اوس منکر حدیث نه دی ول نه دی ځکه هغه ته رسیدلی نه دی هغه معذور دی هغه الله وبخلی ان شاء الله هغه په دې کې معذور دی چې د حدیث نه ورسېدل یا به څه تعویل کړي هغه معذور لیکن تا ته چې د حدیث روغ جوړ درورسېد او ته په پوهې شې ته نه معنی ته منکر حدیث جوړيږي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نیاز محمد کونړي عرف من الله پېښوري په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله د 14 احادیثو مخالفت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 14 احادیثو کې د پیغمبر علیه السلام نه رانقل دي چې د 15 وسقو نه په کمو کې عشر نشته او امام ابو حنیفه رحمه الله د 14 احادیثو په خلاف باندې وایي چې د 15 وسقو نه په کمو کې عشر شته. زرعی پیداوار امام سے مذهب دا دی چې د زرعی پیداوار هیڅ نصاب مقرر نه دی بلکې د دوی په نیز په هر قلیل او په کثیر مقدار کې عشر واجب دی. نو زه امین الله ته دوه خبرې کوم، یو ورته دا وایم چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره، تا ته ګوره او په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض ته ګوره. دویم دا وایم چې د وابیانو په برخه کې الله پاک متعارضات لیکلي دي، د دوی په برخه کې قرآن کریم کې متشابهات دي او په حدیثو کې متعارضات دي. بس متعارضه مسله راواخلي چې د احادیثو او د آیتونو په مابین کې پکې تعارض وي. امام صاحب په یو جانب د احادیثو باندې عمل کړي او په بل جانب د احادیثو کې تاویل او تطبیق کړي، بس دا احادیث د امام صاحب په خلاف باندې پیش کړي. دریم زه خپلو مسلمانانو ورونو ته عرض کوم چې هره مسئله د فقه حنفي کم وابیانو تاسو ته پکې شک پیدا کولو اقلل مونږ ته ټلیفون کوي او مونږ خبر کوي، الحمدلله د هر اعتراض مونږ سره بېشمېره غاښ ماتونکي جوابونه دي. د دې نه وروسته تفصیلات درته ذکر کوم، خو ګورئ ورونو د دې دپاره چې تاسو ورباندې پوه شئ دا تفصیل په 3 برخو باندې تقسیموم. اول د امام صاحب دلایل، دویم د ائمه ثلاثه چې امین الله د خپل ځان دپاره مسلک ګرځولی دی، دا د 15 وسقو د حدیث د دې صحیح معناګانې، او دریم د امین الله خیانت او جهل. امین الله وایي چې دا 15 وسقه 12 یا 14 منه کیږي، دی دومره کافر دروغ ویلي دي چې دومره دروغ به قادیاني ونه ویلي. زه به دا خبره تاسو ته ذکر کړم چې 15 وسقه 12 یا 14 منه نه کیږي بلکې دا یا 25 منه او 12 سیره کیږي یا 25 منه او 23 سیره او 3 پاوه کیږي او یا 26 منه 11 چټاکۍ دومره برابرېږي. دا جاهل مرکب خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره، د وسق په معنا باندې هم نه پوهېږي چې 15 وسقه څومره ده. دا 3 مسلې به زه د الله پاک په توفیق باندې تاسو ته واضح کړم. نیاز محمد کونړی وایي چې 14 احادیثو کې راغلي دي. زه به د کبر او د غرور د ماتولو دپاره د قرآن 2 آیتونه د امام صاحب په دلایلو کې درته ذکر کم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 احادیث به هم درته ذکر کم او 2 عقلي دلایل به هم درته ذکر کم چې ټول 15 دلایل کیږي. دی بیا را میدان ته شي او خپل 14 دلایل دی پیش کړي. اول دلیل الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. اے مؤمنانو نفقه کوي هغه پاکیزه مالونه چې تاسو ګټلی وي، ومما اخرجنا لكم من الارض او د هغې نه هم خرچه ورکوي، صدقه ورکوي. اخرجنا لكم من الارض چې ما تاسو ته د ځمکې نه راویستلی وي. نو ګوره مما اخرجنا لكم من الارض دا زرعی پیداوار دی او الله پاک مطلق ذکر کړی دی، د قلیل او د کثیر د لږ او د ډیر په مابین کې پکې هیڅ فرق نه دی کړی. نو معلومیږي دا چې لږ وي که ډیر وي خو په زرعی پیداوار کې عشر دی. دویم الله پاک فرمای وآتوا حقه یوم حصاده
سورة انعام آیات نمبر 100 حساد زرعی پیداوار ته وایي. د دې حق الله پاک مطلق ذکر کړی دی، وآتوا حقه یوم حصاده. د قلیل او د کثیر په مابین کې پکې الله پاک هیڅ فرق نه دی کړی. له دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمه الله هم د دې دوو آیتونو مطابق د لږ او د ډیر په مابین کې پکې هیڅ فرق نه کوي، بلکې په زرعي پیداوار کې مطلقاً عشر ته واجب وایي. د دین وروسته 11 احادیث تاسو واورئ. اول حدیث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عسريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر. مشکات جل اول صفحه 104 غرغشتوی مشکات ته زما سره دا تقریبا په سوای سته ټولو کې ذکر شوی. دا د بخاری حدیث دی. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه فصلونه چې د اسمان په اوبو باندې اوبه کیږي او یا په چینو باندې اوبه کیږي او یا په کاریزونو باندې اوبه کیږي، په هغې کې عشر دی، او چې په ارټ باندې اوبه کیږي نو په هغې کې شلمه برخه ده. په دې حدیث کې د زرعي پیداوار ذکر دی. د قلیل او د کثیر، د لږ او د ډیر په مابین کې پکې تفرقه نشته. نو د دې حدیث مطابق امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په زرعي پیداوار کې مطلقاً عشر دی، د لږ او د ډیر فرق پکې نشته. دویم حدیث چې دریم دلیل کیږي، 2 آیات دي او دویم حدیث، نو ټول څلورم دلیل دی، نه دریم دلیل دی، ځکه 2 آیات مې درته پیش کړه، یو مې درته حدیث پیش کړو. دویم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اخرجته الارض ففيه العشر. هر شی چې ځمکې راوباسي نو په دې کې عشر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اخرجته الارض مطلق ذکر کړی دی. نو زرعي پیداوار مطلقاً په دې کې عشر دی. قلیل او که کثیر د لږ او د ډیر په مابین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق نه دی کړی. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دې حدیث مطابق فرمایي چې فرق پکې نشته. پنځم دلیل عن ابي حنيفه عن ابان بن ابي عياش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنطح او غرب نصف العشر في قليله وكثيره نصب الرايه باب زكاه الزروع والثمار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم فصلونه د باران په اوبو باندې اوبه کیږي او کم فصلونه چې په ارټ باندې اوبه کیږي، کم فصلونه چې د باران په اوبو باندې اوبه کیږي په هغې کې عشر دی، او کم چې په ارټونو او یا په بوقو باندې اوبه کیږي په هغې کې نصف عشر یعنی شلمه حصه ده. پیغمبر علیه السلام تصریح کوي فی قلیله و کثیره، لږ وي او که ډېر وي دا فصل. نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک هم د دې حدیث مطابق دی. په دې حدیث کې تصریح د قلیله و کثیره. زه ناز محمد کونړي ته وایم چې الله دې په سترګو ړوند کړه چې د دومره احادیثو نه ته ړوند دي، او د امام صاحب په خلاف دی په دې وړه خوله د اعتراضاتو دروازه کولاوه کړې ده. پیغمبر علیه السلام په خپله وایي قلیله و کثیره، لږ وي او که ډېر وي په هغې کې عشر دی. دلته رجلون مجهول دی، لیکن دا مجهولوالی د صحابي دی، دا مضر نه دی. دارنګې دا رجل مجهول هم نه دی، حضرت انس رضی الله عنه دی. معارف السنن جلد 15 صفحه 203 کې وګورئ، پوره تحقیق دی چې دا رجل حضرت انس رضی الله عنه دی. نو د حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې زرعي پیداوار لږ وي او که ډېر وي په هغې کې عشر دی. شپږم دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فيما سقط الانهار والغیم العشور. صحیح مسلم جل اول صفحه 314. په نهرونو باندې چې کوم فصلونه اوبه کیږي او په باران باندې چې کوم اوبه کیږي په هغې کې عشر دی. دارنګې په صحیح البخاري جل اول صفحه 201 کتاب الزکات باب العشر فيما يسقى من ماء من السماء والماء الجاري. نو ګوره هلته پوره کتاب باب لګېدلی دی، باب العشر باب دی په بیان د عشر کې. فيما يسقى من ماء په هغې څه کې چې د اوبو من ماء من السماء چې د باران په اوبو باندې اوبه کېږي، والماء الجاري یا په روانو اوبو باندې اوبه کېږي، نو په هغې کې عشر دی. صحیح بخاري جل اول صفحه 201. اتم دلیل عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال عمر بن عبد العزيز ان يؤخذ مما انبتت الارض من قليل وكثير العشر. مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحه 1 او 20 رقم وزر 1 او شپږ نوي.
عمر بن عبدالعزیز یې به فرمایل چې د ځمکې فصل لږ وي که ډېر وي په هغې کې عشر 15 وسقه پکې شرط نه دي. نهم دلیل په مصنف ابن ابي شيبه جلد 3 صفحه 109 کې د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله قول داسې ذکر شوی دی فی کل شیء اخرجت الارض زکات، هر شی چې د ځمکې نه راوتلی وي په هغې کې زکات دی یعنی عشر دی پکې. لسم دلیل عبدالرزاق عن معمر قال بلغني ذلك یعنی مثل اثر عبدالعزیز عن مجاهد مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 121 یعنی د امام مجاهد نم داسې روایت ده چې ځمکني زرعي پیداوار دا لږ وي که ډېر وي نو په دې کې عشر دی. 11 دلیل عبدالرزاق عن ابي حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال في كل شيء انبتت الارض العشر، مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 121 ابراهیم نخعی فرمای هر شی چې ځمکې راشین کړی وي نو په هغې کې عشر دی، لږ وي که ډېر دا فرق پکې نه دی راغلی. مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 121. 12 دلیل په مصنف ابن ابي شيبه جلد 3 صفحه 109 کې دي فی کل شیء اخرجت الارض زکات حتی اخرجت الارض زکات حتی فی عشر دستجات، هر شی چې ځمکې راشین کی یعنی زرعي پیداوار په هغې کې عشر دی تر دې چې په عشر د دستجات دا معرب د فارسی کلمه ده یعنی په دې کې عشر دی. 14 دلیل عن زهري انه كان لا يوقت في الثمر شيئا، مصنف ابن ابي شيبه جلد 3 صفحه 119 امام زهري به توقیت او تحدید په میوو کې نه کولو بلکې په زرعي پیداوار کې به مطلقا عشر راوستو، زرعي پیداوار به لږ که ډېر به. مصنف ابن ابي شيبه جلد 3 صفحه 119. دا د الله پاک په توفیق 2 آیتونه ما درته پیش کړه او تقریبا 11 احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مې درته ذکر کړه. 2 عقلي دلایل هم درته ذکر کوم. د امام صاحب مذهب انفع للفقراء دی، دا یو عقلي دلیل. او دویم دا چې ګوره عشر قیاس کا په خراج باندې، په خراج کې نصاب نه دی مقرر نو په عشر کې به هم نصاب نه مقرر. په دې جوابونو باندې علما پوهیږي. خو 2 آیات 11 احادیث او 2 عقلي دلایل ټول 15 دلایل د الله پاک په توفیق باندې تاسو ته ما ذکر کړه. امین الله وایي زما سره 14 دلایل دي نو ما درته 15 ذکر کړه. زه اوس دته چیلنج ورکوم چې هغه 14 دلایل دي ما ته پیش کړه. هغه 14 دلایل چې دی یادوي په هغې کې یو دلیل د خو صرف مشکات کتلی دی، نور احادیث د احادیثو د کتابونو نه خو دی ړوند دی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه د ائمه ثلاثه او د صاحبینو مذهب دی. هغوی وایي چې د 15 وسقو نه به په کمو کې عشر نه وي. د هغوی یو دلیل درته ذکر کوم کوم چې امین الله ذکر کړی دی او د هغې نه به د الله پاک په توفیق باندې 3 صحیح معناګانې به د هغې درته ذکر کوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. دا حدیث دی متفق علیه، مشکات کی ذکر شوی دی جل اول او صفحه 1 او 2 اویا غرغشتوی مشکات کی دا ذکر شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 15 وسقو نه په کمو کې عشر نشته. ګوري ورونو ما درته 15 دلایل پیش کړه، په دې کې 2 د قرآن آیات او 11 د پیغمبر علیه السلام احادیثو او آثارو. نو دا ما درته ذکر کړه. د هغه احادیثو د تطبیق د وجنه د دې حدیث صحیح معنا درته ذکر کوم چې دلته د صدقتون مراد زکات دی، عشر نه دی. دا د عشر په باره کې دا حدیث نه دی راغلی. امین الله ته وایم چې وام د کم ځای او ډب د کم ځای خیږي. دا حدیث د زکات په باره کې راغلی، د عشر په باره کې نه دی راغلی. دا باب هم داسې لګېدلی دی، باب ما یجب فیه الزکات. نو دلته زکات مراد دی. یو قرینه دا ده چې دا باب چې مشکات ورته ذکر کړی باب ما یجب فیه الزکات دی. او دویم دا چې په دې حدیث کې 2 جملې نورې راغلي. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، دلته د صدقتون اتفاقا زکات مراد ده. وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، دلته د صدقتون اتفاقا زکات مراد ده. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، دلته بم د صدقتون زکات مرادي. نو دلته زکات مراد ده. د حدیث د نور 2 جملې په دلالت کوي. نو دا د هغه زرعي پیداوار بیان دی چې د تجارت لپاره په دې کې قانون دا ده چې کله د
د دې قیمت 200 درهم ته ورسیږي نو بیا په دې کې زکات او په هغه وخت کې د 5 وسقو قیمت 200 درهم نو دا د عشر بیان نه دی د زکات بیان دی دویمه صحیح معنا د دې حدیث دا ده چې سرکاري عشر ټولونکی دی د 5 وسقو نه په کمو کې عشر نه راټولي د پیغمبر علیه السلام مقصد دا دی چې د 5 وسقو نه کم وي نو هغه به مالک د هغې عشر په خپله ورکوي او دریمه توجیه صحیح معنا په دې کې شاه صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی ده چې په دې حدیث کې د عرایا بیان دی عرایا یعنی چې سړی که د یو کجوري ونه کوم یو فقیر ته ورکي او وروسته بیا د دې ونې او بیا وروسته د دې ونې د میوو په عوض کې 5 وسقه کجوري وربیلي کې هغه ورته ورکي نو اوس د دې ونې په میوو کې به تر د 5 وسقو پورې صدقه او عشر واجب نه وي نو دا د عرایاو بیان دی نو امین الله چې کوم حدیث ذکر کړی دی د هغې 3 صحیح معناګانې ما درته د الله پاک په توفیق ذکر کړې او دا صحیح معناګانې ځکه دي چې ما 15 دلایل درته مخکې ذکر کړه د هغه 15 دلایلو د تطبیق د وجې نه دا اتباع الهدا دی نو د دې صحیح معناګانې دا دي د دې نه وروسته تاسو ته د امین الله جهالت یو نمونه درته ذکر کوم امین الله وایي 15 وسقه 12 نیم منه کیږي او یا 14 منه کیږي نو خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره تا ته ګوره او د حدیث په معنا باندې پوهېدلو ته ګوره ګورې ورونو او سوق د وسق جمع ده یو وسق 80 سوعه دی نصف سوع د مسقال په حساب باندې نصف سوع یو د مسقال په حساب دی بل د درهم په حساب دی بل د مد په حساب دی نو د مسقال په حساب باندې نصف سوع یو نیم سیر او 3 چټاکۍ کیږي نو یو سوع 3 سیره او 6 چټاکۍ کیږي نو یو وسق 15 منه او 2 نیم سیره کیږي نو 15 وسقه 25 منه او 12 نیم سیره کیږي نو 25 منه او 12 نیم سیره دا د مسقال په حساب باندې د 15 وسقو تفصیل دی او د درهم په حساب باندې نصف سوع یو نیم سیر او 3 چټاکۍ او یو نیمه توله کیږي او یو سوع 3 سیره 6 چټاکۍ او 3 تولې کیږي یو وسق 15 منه 4 سیره او 3 پاوه کیږي او 15 وسقه 25 منه 23 سیره او 3 پاوه کیږي او د مد په حساب باندې نصف سوع پاو کم 2 سیره او 3 ماشې ده او یو سوع پورا سوع 3 نیم سیره او 6 ماشې ده یو وسق 15 منه 10 سیره او 6 چټاکۍ ده او 15 وسقه 6 منه یو 10 نیمې چټاکۍ کیږي نو ګوره یا 25 منه او 12 نیم سیره کیږي یا 25 منه او 23 سیره او 3 پاوه کیږي او یا 6 منه یو 10 نیمې چټاکۍ کیږي او دا ظالم او جاهل وای چې 12 نیم منه او یا 14 منه نو بیا هم درته وایم چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره عواء الکلب لا یضر الشمس د سپي غپان مرته نقصان نه رسوي نو د امام صاحب مذهب الحمدلله د دومره دلایلو سره موافق